یا بخونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. شاگردان عزیز، ما در صنف هشتم په اتم ټولګی کې دریم لوست ولوستل. درس سوم را با هم کار کردیم چې کار او ژوند و د کار او ژوند په هکله مو ښکلې او ښایسته کیسه ولوسته. یک داستان قشنگی را یاد گرفتیم چې د چرچری او د میگی کیسه و. دا کیسه مو زده کړه او فعالیتونه مو هم کار کړه، احتیاط مو هم زده کړه چې احتیاط څه ته وایي. نن راځو او څلورم لوست پیلوو. څلورم لوست نومځري، څلورم چهارم لوست درس نومځري ضمیرونه یعنی ضمایر. نن غواړو په نومځرو باندې خبرې وکړو. دا چې نومځري څه دي، نومځري څه دي او موږ نومځري څه ډول په پښتو ژبه کې کاروو. ما ضمایر را در زبان پشتو چگونه استفاده میکنیم. که چیرته موږ په نومځرو باندې خبرې وکړو، اگر ما بالای ضمایر گپ بزنیم، همان ضمایر هستند چې په دری ژبه کې لرو که در زبان دری داریم. خو لږ څه توپیر لري، کمی تفاوت داره چې هغه به نن په دې درس کې زده کوو که او را امروز در این درس یاد خواد گرفتیم. دیگم که راځو او په اهدافو باندې خبرې کوو. موخې مو څه دي؟ په لومړي سر کې خو موږ پښتو ژبه زده کوو، زبان پښتو را یاد میگیریم، نوې کلمې به زده کړو او همداسې رابسو او ضمیرونه به زده کړو. دا چې ضمایر څه ته وایي، ضمیرونه څه ته وایي، نومځري څه دي او څه ډول موږ له هغوی څخه کار اخلو. اینکه ضمایر به چی گفته می شود و ما چگونه از آن استفاده می کنیم. پښتو ژبه کې دا ضمایر کوم دي، ضمایر کدام هستند او کوم توپیرونه له نورو ژبو سره لري و کدام تفاوت‌ها را با زبان‌های دیگر دارد. نو پام وکړئ، پس توجه کنید. نومځري هغه کلمه ده، آن کلمه هست. نومځري هغه کلمه ده، آن کلمه هست چې د نوم پر ځای بجای اسم استعمال می شود. د نومځري کارول، استفاده ضمایر د نوم د پرلپسې یعنی پشت سر هم تکرار مخه نیسي، جلوش میگیره. یعنی جلو تکرار پشت سر هم کلمه را میگیره یا اسم را میگیره. په وینا، در سخن او لیکنه کې و در نوشته چې یو شی که یک چیز ډیر تکرار شي، بسیار زیاد تکرار شود، انسان زړه تنگوي، قلب انسان را تنگ می سازد، یعنی دلتنگ میشه. له همدې عمله از همین سبب په ټولو ژبو کې در تمام زبانها د نامه یعنی اسم د پرلپسې تکرار پشت سر هم مخنیوی برای جلوگیریش او لندود و کوتاه کردنش په موخه به مقصد کوتاه کردنش نومځري کاریږي، ضمایر استفاده می شود. په دې لوست کې به نومځري در پیژنو، معرفی میکنیم. در این درس ضمایر را معرفی میکنیم. نو نومځري هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای راځي او د نوم له پرلپسې تکرار څخه مخنیوی کوي یا جلوگیری کوي. کله چې یوه کلمه زمان که یک کلمه ډیر زیات تکرار شي، بسیار زیاد تکرار شود، نو د انسان زړه تنګوي، قلب انسان تنگ میسازه او هغه وینا خسته کنکیږي یا هم ستړي کوونکي کیږي. دلته درې پوښتنې لرو. که احمد را روان وي، اگر احمد روان باشه یعنی طرف شما بیایه او موږ ووایو و ما بگوییم چې هغه را روان دی، که او آمده روان است یا او میایه. په دې جمله کې در این جمله هغه او د چا پر ځای بجایی که وکاریده استفاده شد. این برای من در کامنت نوشته کنید. که زرغونه، اگر زرغونه ښوونکي نوی راغلی، اگر استاد زرغونه نامده باشه او حمیده ښوونکي ووایي و استاد حمیده بگویه چې د هغې پر ځای که بجای او زه درس درکوم، ما براتان درس میتم. دلته در اینجا در این جمله هغې کلمه او د چا پر ځای کاریدل ده، بجای کی استفاده شده است. په پښتو کې در پښتو
نمظري د جنس ضمایر از لحاظ جنس، عدد، حالت او شخص لمخی گردانی گردان میشه. یعنی از 4 لحاظ گردان میشه. جنس یعنی چی؟ یعنی که مذکر مؤنث. عدد یعنی که جمع مفرد. حالت یعنی که حالت اصلی یا حالت مغیره. شخص یعنی که 3 شخص داریم: مخاطب، متکلم و غایب. از این لحاظ اینا چی میشن؟ گردان میشن. نمظر دولون اقسام ضمایر: شخصی نمظری، ضمایر شخصی، ملکی یا اضافی نمظری، اشاروی نمظری یا اشاری نمظری، استفهامی نمظری، پلوی سمتی نمظری، مبهم نمظری، اشتراکی نمظری. دلتا تاسوتا در اینجا برای شما د نمظر رو یا ضمیرون و 2 اساسی دولونه چند بخش اساسیش در پیشون معرفی میکنیم. لومړی اول شخصی نمظری ضمایر شخصی. شخصی نمظری د کسانو یا اشخاصو د نومونو پر ځای به جای اسمهای اشخاص استعمال میشد یا استفاده میشد او په 2 ډوله دي. به 2 نوع است: غښتلی نمظری ضمایر قوی و یا هم منفصل او کمزوری نمظری ضمایر ضعیف یا هم متصل. غښتلی نمظری ضمایر قوی یا هم منفصل یا منفصل ضمیرون په یوازې به تنهایی توګه به قسم تنها استفاده میشد. لبلی با دیگر، کلمه با کلمه دیگر پیوست نراځي نمیه. یعنی ضرورت نیست که کلمه دیگر داشته باشیم پیوستش بیاریم او په خپلواک توګه معنا ورکوي و به قسم مستقل چی میده؟ معنا میده. مثلا شما 4 چوکات را ببینید: شخص، مفرد، جمع. ببینید اینجا گفتیم از 4 لحاظ گردان میشه. این شخصش: لومړی شخص متکلم، دویم شخص مخاطب، دریم شخص غایب. حالت شخصش گفتیم عدد، مفرد، جمع. گفتیم حالت اصلی و حالت مغیره. گفتیم جنس، نرینه و خزینه، مذکر و مؤنث. پس از 4 لحاظ این ضمایر گردان میشه. حالا ببینید حالت مغیره یا حالت تبدیل شده وقتی حالت کم حالت توایی چی وضعیت را میگه یا در کجا استفاده میشن؟ اصلی حالت په حال زمانه کې او راتلونکي زمانه کې کاریږي. حالت اصلی که است در زمان حال و در زمان آینده استفاده میشه. او وقتی حالت په تیر زمانه کې استفاده کیږي. حالت مغیره در زمان گذشته استفاده میشه. اینمی تغییر کلان هست که با هم دارند یا هم فرق کلان هست. من ډوډۍ خورم، من نان میخورم. ما ډوډۍ وخوړه، من نان خوردم. موږ ډوډۍ خورو، ما نان میخوریم. ته، تو، تا، تو، تاسی، شما. نرینه برای مرد: دی، او مرد، د، او مرد، دوی، اینها. هغه، او مرد، هغه، او مرد، هغوی، آنها. دا، این خانم، دی، این خانم، دوی، اینها. هغه، او خانم، هغه، آن خانم، هغوی، آنها. حالا ببینیم در اینجا تفاوتی که آمده. مثلا میگیم تو کار کوي، تو کار میکنی. تا کار وکړ، تو کار کردی. تاسی کار وکړ، شما کار کردی. دی ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوري. د ډوډۍ وخوړه، دی ډوډۍ وخوړه. دوی ډوډۍ خوري، هغوی ډوډۍ خوري. دا جمله تست جوری که این جملاتی بود که میتونیم همین قسمی استفاده کنیم. پس حالت تبدیل شده در زمان گذشته. داو غښتلی نمظری ای بود ضمایر منفصل. راځو کمزوری نمظری، متصل نمظری، ضمایر ضعیف را میخوانیم یا متصل. دا نمظری این ضمایر په خپلواکه توګه په قسم مستقل معنا نلري، معنا ندارد. لنامه سره با اسم چې استعمال شي وقتی استفاده شود خپل معنا څرګندوي، معنای خود آشکار میسازد. شخص لحاظ از لحاظ شخص ببینین: لومړی شخص، دویم شخص، دریم شخص، متکلم، مخاطب، غایب.
مفرد جمع حالت تغییر نداره. لکه می مو، می ام، مو ما، دی ات، مو تان، یه اش، یه ایشان. ببینین چه رقم بعد از قبل از این ضمایر باید اسم استفاده شد. چی استفاده شد؟ اسم استفاده شد. ام، ات، اش معنایی نداره، ولی اگر بگوییم کتابم، کتابت، کتابش، ویدیو ام، ویدیو ات، ویدیو اش، پس معنای خود ifade میکنه. درست شد؟ پس قبل از این ضمایر متصل باید اسم استفاده شد. لکه مانند. ببینین در اینجا کتاب می راکره، کتابم را بده. کتاب راکره، کتاب بده. اما وقتی می بگوییم یعنی کتاب مرا بده. کتاب دی واخله، کتاب دی واخله، کتابت را بگیر. کتابت را بگیر. کتاب یه واخیست، کتابش را گرفت. کتابونمو واخیستن، کتابهای ما را گرفتیم. کتابونمو واخلی، کتابهایتان را بگیریم. کتابونه یه واخیستل، کتابهایشان را گرفتند. یعنی این قسمی چی میشه؟ معنا پیدا میکنه این ضمایر. پس باید قبل از ضمایر متصل حتمی اسم باشه. ملکی یا اضافی نمزری ضمایر اضافی. یو چیز، یک شی، یا به یو چه، به یک چیز یا چاپوری با یک کسی مربوط بولی مربوط میشماره. یعنی یک چیز را و یا یک شی را و به کسی و به چیز مربوط میشماره که این ملکیت از او هست، یا په بله وینا و یا هم به سخن دیگر یو شی د څه یا چا کنی. یک شی را ملکیت یک نفری و یا یک چیز دیگری می نامد. اشخاص یاد گرفتیم دیگه. مفرد جمع ایره هم یاد گرفتیم، نرینه و ښځینه. خب در شخص متکلم زما از من، زموږ از ما. زما ټولګی صنف من، زموږ ټولګي صنف ماها، زموږ ټولګی صنف ما. ستا ټولګی صنف تو، ستاسې ټولګی صنف شما. د ده ټولګی صنف این مرد، د دوی ټولګی صنف اینها. د دې ټولګی صنف این دختر، د دوی ټولګی صنف اینها. لکه مانند. شما ببینید زما کتاب را کر، کتاب مرا بدهید. در اینجا ملکیت را میگه، کتاب میرا کر، کتاب ما بدهید. درسته؟ زما کتاب را کر، کتاب مرا بدهید. زمو کتابون یوسا ببر، کتاب های ما را ببر. ستا کتاب یه را کر، ستا کتاب یه را کر، کتاب تو را داد. ستاسی کتابونه کوم دی، کتاب های شما کدامند؟ دده کتاب چو شد، کتاب از این مرد چی شد؟ دده کتاب این مرد چی شد؟ دده کتاب چرت ده، کتاب از این زن کجاست؟ ددوی کتابونه چه شد، کتاب های اینها چی شدن؟ خب این بود از ضمایر ملکی. میایم به طرف ضمایر اشاروی. هغه نومځري ضمایر هستند چی اشخاص او چیزونو ته به اشخاص و اشیا اشاره کوي، اشاره میکنه او د هغوی پر ځای و به جای آنها استفاده می شود. حالا در اینجا یک چیزی به نام فاصله اضافه میشه که اگر این فاصله نباشه ما نمیتونیم که از این استفاده بکنیم. ببینیم این خود شماره شد، گرنه شماره. واتن یعنی فاصله، لنگ نزدیک، لری دور، دیر لری بسیار زیاد دور. جمع مفرد و جمع جنس، از لحاظ جنس این کلن مذکر و مؤنث داره. حالت اصلی، اوخته حالت و حالت مغیره، در هر دو صورت داره. اما این جدول یک کمک پیچیده است. من براتون یک راه آسان را کار میکنم چی زن و مرد در حالت اصلی یکی هستند. در حالت اصلی یکی هستند. حالا ببینیم دغه این به هر دوش، هغه آن به هر دوش، هوغه اونو به هر دوش. این زن و مرد، آن زن و مرد، اونو زن و مرد. این هیچ تفاوتی نداره. در حالت اصلی جمع هم همین قسم، ولی در حالت مغیره
مشکل یا تفاوتی که در اینجا با وجود میاد چیست؟ فقط و فقط اسم ها ضمایر مفرد مؤنث، ضمایر مفرد مؤنث یا میگیره به خود. ببینید دقی این خانم، هقی آن خانم، حقی او خانم. فکرتان شد؟ اینی تفاوتش است. دیگه 3 دانه اشاره داریم. 1 دغه، هغه، هوغه. دوغو، هوغو، هوغو. دغه، هغه، هوغه. دغه این، هغه آن، هوغه اونو که در فارسی داریم اونو دختر. درست است. دوغو اینها، هوغو آنها، هوغو اونوا. درست شد. در فارسی این زمان را داریم. پس ضمیر اینمی چیز است. مثلا دغه کتابچه زماده، این کتابچه من از من هست. هغه کتاب ستاده، او کتاب از تو هست. ما در پشتو در قسمت مذکر مؤنث زمانی که میایم به همه چیز استفاده میکنیم، حتی اشیا، ژوی، حیوانات، انسان ها، به همه چیز. استفهامی نومځري ضمایر استفهامی یا هم پرسشی د پوښتنې لپاره کارول کیږي. برای پرسش استفاده میشه. د شخص برای شخص، وقت، جای، څرنګوالی، چگونگی او څومرهوالی و چقدر بودنش لمخې لاندې ډولونه لري. اقسام ذیل را داره، یعنی از لحاظ چقدر بودن و چگونه بودن جای، وقت و شخص این ضمایر میشه که استفاده شد. څوک، کی، در شخص لپاره استعمالی، برای شخص استفاده میشه. څوک راغی، کی آمد. څوک کار کوي، کی کار میکنه. څوک ویدیو اوری، کی ویدیو را میشنوه. څوک کامنت کوي، کی کامنت میکنه. چا د څوک اوخت شکل دی. چا که است حالت مغیره څوک هسته. څوک کی، چا چی کسه. څوک در زمان حال و آینده استفاده میشه. چا در زمان گذشته استفاده میشه. او د شخص لپاره راځي و برای شخص میه. چا وژړل، کی گریه کرد. څوک وژړل اشتباه است. ولی، چرا، د یو عمل او پیښې لامل پوښتي. علت یک عمل را بر ما چی میکنه؟ پرسان میکنه یا از ما پرسان میکنه. لکه مثل ولی راغلی، چرا آمدی؟ ولی درس نلولی، چرا درس نمیخوانی؟ ولی جمعه ته نځی، چرا مسجد نمیری؟ ولی داسی کوی، چرا این قسم میکنی؟ یا هم میگی څه وخت راغلی، چی وقت آمدی؟ څه وقت هم از جمله ضمایر استفهامی است. څرنګه راغلی، چگونه آمدی؟ په څه شکل راغلی، در چی آمدی؟ څه شی خوری، چی چیز را میخوری؟ پس این تمامش با هر آن چیزی که سوال شد. په هر هغه څه چې پوښتنه وشي هغه استفهامی نومځری ده. با هر آن چیزی که سوال شود ضمیر استفهامی یا پرسشی هست. دا زموږ د تحصیل وست. این بود درس ما و شما راځو فعالیتونو باندې کار کوو. میایم سر فعالیت ها کار میکنیم. ځانګړي نومځري په څو ډوله دي. اسم ضمایر شخصی به چند نوع بود؟ آفرین، 2 ډوله: غښتلي، کمزوری، متصل، منفصل. څو ډوله نومځري پیژنئ، چند نوع ضمایر را میشناسین، نامش بگیرین. آسان: شخصی، اشاروی، ملکی، استفهامی. لاندې نومځري مشخص کړئ. مشخص کنین که کدام ضمایر است. ضمیر منفصل. ضمیر منفصل. ستا ضمیر ملکی. هغه ضمیر اشاره. در جملات ذیل اسم ها را نشانی کنین. گفتن نومځري په نښه کړئ او نمونه یې ووایاست. ضمایر را نشانی کنین و نامش بگیرین. در اینجا ببینین زه هر ورځ ښوونځي ته ځم. من هر روز به مکتب میرم. زه چی هست؟ ده کتاب له ما سره دی. کتاب او مرد با ما هست. ده څوک به راغلی وي که آمده باشد. څوک. در جملات پایین ضمایر پرسشی را ضمایری که پرسیده شده هست جواب بدین. چی گفته؟ څوک راغی، کی آمد، له چا سره دی ولیدل، با کی دیدی، آیا دا ستا کتاب دی، آیا این کتاب توست. او همداسې و همین قسم در اینجا آمده د لاندې ضمیرونو څنګ ته په پنسل ولیکئ چې کوم ډول نومځری دی او د کوم شخص لپاره کارول کیږي.
چی نوع ضمیر است و برای کدام شخص استفاده میشه؟ څوک، کی ضمیر استفهامی شخص اول. ما ضمیر متصل و جمع شخص اول و دوم. ستا از شما ضمیر ملکی و حالت جمع. تو ضمیر منفصل و حالت اول در که کی استفاده میشه؟ به مخاطب. دغه این مرد و این زن، دوی اینها. همین قسم در تمرین های دیگر چیزی نیست، فقط شما باید کار بکنین ضمایر را و خوب یاد بگیرین. زه تاسو ته د تمرین په شکل یا هم داسې د لپاره چې درس د تاسو په ذهن کې پاتې شي برای از اینکه درس خوب یاد بگیرین، راځم او تاسو ته دغه د ضمیرونو برخه بخش ضمایر را پر تخته هم کاروم چې ځانګړی ویډیو به جوړوم. یک ویډیوی جداگانه سر تخته براتون جور میکنم که تشریح ضمایر باشه و تاسو دغه برخه لا هم ښه زده کړئ، هنوزم خوب یاد بگیرین. نو نن موږ از نومځري ولوستل. امروز ما ضمایر را کار کردیم چې زده مو کړل. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای راځي او د نوم له تکرار څخه مخنیوی کوي. له څلورو لحاظو ګردانیږي: جنس، عدد، حالت، شخص و ډولونه لري چې موږ دلته 4-5 ډوله ولوستل. 4-5 نوعش با هم کار کردیم. که چرت پوښتنه لرید په کامنت کې مطرح کړئ. اگر سوال دارین میشه که در کامنت مطرح بسازین، زه به تاسو ته ځواب کړم، من براتون جواب میدم. تر بیا ښه وخت او ښه